له طالبانو څخه د ګلبدین حکمتیار تازه غوښتنه. آیا طالبان به د حکمتیار دغه غوښتنه ومني او کنه؟ تازه حکمتیار څه ویلي دي؟ جزئیات په ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په یوه تازه مرکه کې له طالبانو څخه غوښتي چې د راتلونکي حکومت او ټاکنو په اړه ملت او نړیوالو ته خپل دریځ روښانه کړي. حکمتیار له الجزیرې تلویزیون سره په دې مرکه کې اوسنی وضعیت پیچلی ګڼلی او ویلي دي چې حاکم شوی طالب حکومت لنډمهاله دی. د په وینا د دغه حکومت وخت نه دی معلوم، خو طالبان باید دا روښانه کړي چې د راتلونکي حکومت بڼه به څنګه وي او له ټاکنو سره به څه کوي. دی زیاتوي چې طالبانو تر اوسه په دې اړه ملت او نړیوالې ټولنې ته څه نه دي ویلي. د حزب اسلامي مشر د مسکو د نننۍ ترسره کیدونکې ناستې په اړه ویلي چې د طالبانو له ګډون به امریکایان پکې برخه وانخلي. هغه له دغه تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې دا غونډه به کومه پایله هم ونه لري، ځکه په وینا مقابل لوري پکې نشته. د حکمتیار په باور له دې غونډې سره روسان غواړي چې د نورو پر وړاندې طالبانو ته خپل پیغامونه ورسوي. انجینر حکمتیار دا هم وایي چې د مسکو غونډه کې به د افغانستان د ستونزې په اړه برخلیک ټاکونکې خبره نه وي. دا جهادي مشر له دې سره خوا کې اوسنی وضعیت د پخوا په پرتله یادوي او وایي چې لږ تر لږه هره ورځ 300 تنه خپل ژوند له لاسه نه ورکوي. بهرانیان له افغانستان څخه وتلي دي او جګړه درېدلې ده. حکمتیار له ملت څخه غواړي چې طالبانو ته وخت ورکړي، ځکه اوس هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي. طالبانو د نوموړي د څرګندونو خاصتا د اوسني حکومت د مودي د راتلونکي حکومت د څرنګوالي او ټاکنو په تړاو غبرګون نه دی ښودلی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو طرفه لیدلی وي. کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.